السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښه ورځ به هم پیل کړې وي. زه یو ځل بیا حاضر شوی یم د افغان ټکنالوژي چینل څخه تاسو ته یوه نوې ویډیو جوړوم. دوستانو مخکې له دې چې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی د دې لپاره چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي زموږ افغان ټکنالوژي چینل در سره سبسکرایب کړئ او د لایک بټن هم دا زموږ چینل دی، تاسو یې سبسکرایب کولی شئ او تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. راځو ویډیو ته. تاسو به لومړی راشئ، یو براوزر به راخلاص کړئ. دا چې هر ډول براوزر وي تاسو هغه براوزر راخلاصولی شئ، هغه به راخلاص کړئ. براوزر کې به دلته پورته خوا کې ورته ولیکئ how do I request blue page for Facebook page. په دې باندې به بیا لاندې برخه کې به کلیک وکړئ. کله چې دا لینک راخلاص شو د دې نه لاندې به راشئ دغه ځای ته، تاسو به راشئ په دې لینک باندې به کلیک وکړئ. داسې یوه صفحه درته راخلاصیږي. دلته لاندې برخه کې به تاسو راشئ بلو پیج ته fill out this form په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو یې کتلی شئ fill out this form په دې لینک باندې. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته یوه بله صفحه درته راخلاصیږي verify your page or profile. وایي ته پیج ویریفای کوې او که پروفایل د فیسبوک. موږ دلته پیج صفحې دپاره بلو پیج لګوو نو په پیج باندې کلیک کوو. دلته دوه اپشنونه دي، موږ په پیج باندې کلیک کوو. کله مو چې په پیج باندې کلیک وکړ لاندې یو بل اپشن درته راځي سلیکټ پیج. که تاسو د یو څخه زیاته صفحې لرئ نو دلته صفحې درته ښایي کومه یوه باندې چې بلو پیج لګوئ هغه به انتخاب کړئ. زه دلته دغه ټکنالوژي زده کړه په دې باندې بلو پیج لګوم. نو دا خو انتخاب شو. لاندې به راشئ، دلته تاسو ته وایي چې ته کوم ډول ډاکومنټ لري یا سند. دلته په دې باندې به کلیک وکړئ ډرایور لیسنس، پاسپورت، نیشنل آیډنټیفیکیشن کارت، ایکسپیلینګ. که ډرایور لیسنس لرئ ډرایوري لیسنس، که پاسپورت لرئ یا نیشنل آی ډي کارت. زه دلته نیشنل آی ډي کارت ورکوم. نو کله مو چې نیشنل آی ډي کارت یا تذکیره ورته انتخاب کړئ نو لاندې به راشئ کوم ځای کې چې ستاسو تذکیره پرته وي هغه عکس به ورته انتخاب کړئ. په دې برخه کې چې هر یو عکس وي د تذکیرې ستاسو هغه به ورته انتخاب کړئ. نو هغه باندې به کلیک وکړئ. دلته لاندې څو اپشن دي، کټګوري به تاسو ورته انتخاب کړئ. تاسو چې په هر کټګوري کې معلومات د صفحې څخه وړاندې کوئ، که ټکنالوژي وي، که نیوز وي، خبرونه وي یا جالب معلومات وي. دلته به راشئ خپل هیواد به ورته انتخاب کړئ. په دې برخه کې لاندې به راشئ اپشنل ده، که تاسو خپل اوریدونکو یا لیدونکو ته څه شی لیکئ هغه به ورته ولیکئ. اختیاري ده، یو که نه یې لیکئ کوم مشکل نشته. د لاندې برخه کې به هم اپشنل ده، یو څه به ورته ولیکئ د خپل ځان په باره کې یا د خپلې د صفحې په باره کې. لاندې برخه کې 15 لینکونه غواړي. دا لینکونه به تاسو راواخلئ، هغه پوسټونه چې تاسو په صفحه کې کړي وي د هر یو څو 15 پوسټونو لینکونه به راکاپي کړئ، دلته به یې پیسټ کړئ په دې برخه کې او بیا به لاندې راشئ. په لاندې برخه کې به تاسو په سند باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سند باندې کلیک وکړ هغه نه وروسته 4 ساعته یا 2 ساعته بعد تاسو ته فیسبوک میسیج رالیږي چې یا تاسو د دې وړ یاست چې موږ تاسو ته په دې صفحه باندې بلو پیج ولګوو یا تاسو د دې الیجیبل نه یاست. نو هغه بیا فیسبوک پورې تړاو لري. که تاسو چېرته د فیسبوک د رولز مطابق کار کړی وي نو تاسو ته به بلو پیج په صفحه باندې اپلای کړئ او که نه ریجکټ بشي. دا وه ویډیو. زموږ صفحه حتما در سره لایک کړئ او دا رقم زموږ د یوټیوب چینل هم، تر څو په آینده کې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو